ختیځ ښار جلال آباد کې طالبانو هغه ځوانان نیولي چې د خپلواکۍ په ورځ یې ملي بیرغونه لیږدول. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. نن د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار د جلال آباد په ښار کې هغه ځوانانو چې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په افار یې درې رنګه بیرغونه له ځانو سره لیږدول د طالب وسلوالو لخوا رټل شوي او وهل شوي دي. ځینو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته د نوم د نه ښودلو په شرط دا هم ویلي چې د دغو ځوانانو له ډلې یو شمېر طالبان یې نیولي هم دي. خو په خپلواکه توګه د دغې خبر پخلی ګران دی. تېره ورځ طالبانو د کونړ ولایت د ټولو ولسوالیو اوسېدونکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ملي بیرغونو د پورته کولو مخه دې ونیول شي، سره له دې چې طالبان د خپلې واکمنۍ پر مهال د خپلواکۍ ورځ لمانځنه غونډې ته هغسې چې لازمه پاملرنه نه کوي، خو سږني کال یې د دویم ځل لپاره په خواره پیکه بڼه دغه ورځ په کابل کې ولمانځله. تر دې څو ورځې وړاندې د اګست په 15مه نیټه د خپلې واکمنۍ دویمه کلیزه په خواره شاندارو مراسمو لمانځلې وه. نن په کابل کې یو شمېر طالب چارواکي د دغې ډلې د ملي دفاع د وزیر په ملتیا د استقلال څلي ته ورغلل او هلته یې د ګلونو ګېډه یې کېښوده، خو اصلي غونډه یې په یوه تالار کې نیول شوې وه. دغې غونډې ته اکثر ویناوالو د خپل جهاد د بري ستاینه کوله، خو د خپلواکۍ د هغې ورځې له یادولو په څنګ تېرېدل چې د افغان ولس په سرښندنو په 1919 میلادي کال کې ترلاسه شوې وه. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني دغه غونډې ته په وینا کې ویلي د ښکېلاکګرو پر وړاندې د جهاد او مبارزې په برخه کې د دیني عالمانو رول د پام وړ و او د دوی د غوره رهبرۍ برکت و چې افغانان یې خپلواک ساتلي دي. خو د نوموړي په څه د پاسه نیم ساعت وینا کې نه د خپلواکۍ ګټلو اتلانو نوم یاد شو او نه هم د هغو نورو اتلانو نومونه واخیستل شول چې له انګریزانو نه یې خپلواکي ګټلې ده او خپل سرونه یې قرباني کړي وو.